اشرف غني وایي افغانستان څه ویتنام نه دی. ولسمشر محمد اشرف غني په خپل یوه تازه مرکه کې د افغانستان د حکومت سقوط لرې خبره بللې ده او ویلي دي چې دولت په داسې حالت کې نه دی چې څوک دې د سقوط خیال او خبرې وکړي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې او روغجړې خبرې په ټپه ولاړې دي، افغان حکومت د طالبانو د بریا تعبیر بې ځایه بولي او وایي چې همدا اوس په عملي میدان کې ټوله جګړه دوی کوي. اوان که بهرني ځواکونه ولاړ هم سي، طالبان حکومت ته ماته نسي ورکولی. ولسمشر غني په داسې حال کې د حکومت د سقوط احتمال لرې بولي چې تیر کال یې د یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وه چې که امریکایي ځواکونه افغانستان حکومت شپږ میاشتې هم دوام نشي کولای. په ورته وخت کې شنونکي وایي د افغان حکومت دا په ځان ډاډه خبرې ځکه په زیاتېدو دي چې د نړیوالو ملګرو همکاري ورسره په ډېرېدو ده او اشرف غني دا حس کوي چې اوس نو نړیوال د طالبانو سره هیڅکله یوازې نه پرېږدي. د حالاتو څارونکي وایي چې اوس د افغان حکومت نړیوال ملګري د سولې اړوند یوه طرفه دریځ نه لري، بلکې اوس د دوی دریځ داسې یو دریځ دی چې طالبانو ته واضح دا خبره کوي چې که سوله کېږي او جګړه کمیږي نو دوی به هم له افغانستان څخه وځي او که طالبان جګړه زیاتوي نو چې څومره اړتیا وي بهرني هیوادونه به د افغانستان د حکومت پوځي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. ولسمشر غني تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې د موقت حکومت مسلې ته هم د پای ټکی کېښود او ویې ویل تر څو چې دی ژوندی وي نو هیڅوک به د موقت حکومت مخ ونه ویني. دا طالبانو ته یو ښکاره پیغام و چې نه به ولسمشر غني استعفا وکړي او نه به هم موقت حکومت ومني. که طالبان روغه جوړه غواړي نو په حکومت کې ځای ورکول او په ټاکنیزو لارو د دوی د سیاسي موخو تعقیبول هیڅ ستونزه نه لري.